مامر دی اخیری هغه د بل چا له افطاري ورکول ځان له یوازې خوراک مه کوه دا مه یو چې زه وږی یم ستا نه واسېوا نور هم ډېر خلک وږي دي ستا سره خو به بیا هم څه یي څه به وخورئ څه پیسې به در سره یي هغه به استعمال کړي او څه خوراک څښاک پکې ځان له والې خو لیکن بل شاله هم ورکوه نور خلک په دې معاشره کې شته دی الله رب العالمین یو شان څوک نه دي پیدا کړي زما ورونو چې ګنې ټول خلک یو شانته دي که ته مالدار یې دا مه یو چې ټول خلک مالداره دي که ته ښه خوراک کې دا مه یو چې ټول خلک خوراک کوي ښه خوراکونه کوي بلکې د بل سړي هم خیال ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما چا چې روژهدار له افطاري واغستله روژه ماتې وله واغستو کان له مثل اجرهم د هغه دپاره به په شان ته د ثواب د خلکو وي د دې نور خلکو من غیر ان ینقص من اجورهم شیء بغیر د دې نه چې ګنې د هغې د اجر نه به څه شی کم شي نه کمیږي صحیح حدیث دی امام ترمذي ابن ماجه نقل کړی حدیث مطلب دا دی چاله د روژه ماتې واغسته دغه سړي ستا په دې خوراک باندې روژه ماته کړه دې سړي ته چې کم ثواب د روژې میلاویږي هغه به تا ته میلاویږي لسو کسان له د روژه ماتې واغسته دومره ثواب به ته میلاویږي لکه لس روژې دې نورې نیولي یوه دې خپله شوه لس نورې شوې زما وروڼو په دې رمضان کې یو حکمت او راز دام دی لږ به د غریب خیال ساتو په دې روژه کې ولې قسمه قسم خلک دا خبر زه اکثر ذکر کومه ډېر قسم خلک ډېر شته دی داسې چې هغوی ته په دې رمضان کې خوراک نه میلاویږي څوک دي غریبانان د هغوی څه وس ته رسیږي چې بازار کې به سوالي ځینې خلک داسې چې هغوی یتیمانان دي بورې کونډه ده خاونې وفات شوی دی د هلکانو ماشومانو پلار وفات شوی دی لکه په دې افطاري کې تاسو خیال کړئ د دې غټو نه دا ماشومان ډېر دې افطاري ته خوشحاله وي د افطاري ته دا ماشومان ډېر زیات خوشحاله وي یو هلته ناست بل هلته ناست شور شغب یې په دغه ټیم کې جوړ کړی یو خوراک ته خوشحاله بل خوراک ته خوشحاله یو وایي زه به دا خورم بل وایي زه به دا خورم دا خو زما وروڼو ما ورته وخوړل زما او ستا بچو وخوړل چې بازار ته وسو که نه پیسو نه م چپ ډکي نو هلته چې کله دکان ته ودرېږو نو خوراک هم نه خوښېږي چې کوم قسم خوراک راوالم زمونږ د سبزۍ په دکان باندې سبزي نه خوښېږي چې کوم قسم سبزي راوالم سوچ کومه چې نن چرګ غوښه ویسم که نه غټه غوښه ویسم که غټه غوښه کې بیا کچه ویسمه که دا پخه ویسمه اشار پکې ځان له سیب مربا پکې ځان له قسم خوراکونه ما واغست جب مې ډک دی د پیسو نه خو زما وروڼو داسې یو غریب هم شته دی چې بازار ته وځي نو خلکو ته ګوري چې دا کم قسم خوراک اخلي دی صرف تماشه کوي هلته دی صرف تماشه کوي هلته په زړه باندې یوه پولۍ چوي او بله پرې راخیږي دا خو په بازار کې دی خو چې کله موږ کور کې کینو کور کې ماشوم زما خوراک نه خوښېږي کله یو خوراک کله بل خوراک زما هم خوراک نه خوښېږي خو قسم په الله داسې خلک شته دی چې کله افطاري ته کیني یا افطاري ته ورته سترګې نیولې وي چې اوس به ګاونډ نه چېرته خوراک راشي که رابه نه شي ورته سترګې نیولې وي ماشومان هم په دغه انتظار ناست دي چې چېرته د ګاونډ کې به څوک خوراک راوړي که رابه نه وړي ځینې خلک داسې شته دی چې هغوی له خپل مور به روټۍ ماتوله په لاس کې ورکوله لیکن هغوی څه روټۍ نه چې مور یې ماته کړي ماشوم له په لاس کې ورکړي چې بچیه دا وخوره داسې خلک هم شته دی داسې خلک شته دی چې هغوی بل کور له خپل کور کې پخکلی سالن چې هغه بېکاره غوندې سالن وي یا یې ساګ پخ کړی وي او یا یې چېرته د شوملو لاوړ پخ کلی دا بل کور ته لیږي خواته ګاونډ کې چې کیدای شي هغوی پکې له ښه خوراک راکړي کیدای شي هغوی لږ ښه خوراک موږ له راکړي نن ستا خوراک ته غریب ستا دومره محتاج دی چې تا له لاوڼ درلیږي تا له ساک درلیږي دې دپاره چې دې ما له ښه خوراک راولېږي نن زما ضمیر دومره مړ دی چې زه پخپله نشم کولی په دې ما له شرم راځي زه په دې شرمېږم چې زه پخپله خوراک راوالمه دروازه وټکوم چې دا دروالی د چې پخپله غریب له پرې خپل لاس کې خوراک ورکم د ده د زړه نه به څومره دعاګانې راخېږي ما ته نن
ځینې زنانه داسې شته دی چې هغوی په رمضان کې بار پټو ته وځي هلته ساک کوي ساک شپېشترې او شوتله او نور صابه هغه جمع کوي بېګانه ځان له پیپتاري کوي هلته ځان له پیپتاري کوي زما وروڼو ځان به نه اوده کوو بل له ورکه الله به دله خوشحاله شي الله وایي انفق علیکه ای زما بنده ته خرج کوه زه په تا باندې خرج کومه نن د بل هم زوی دی زما هم زوی دی نن د بل هم ښځه شته دی زما هم ښځه شته دی زما بچی دې ښه خوراک کوي زما کور والا دې ښه خوراک کوي او د بل سړي ښځه دې ناره شپه تېروي د بل بچی دې په شملو په ناوړ پسې خوراک کوي د خوراک یې خوند هم نه هلته زما نو په رمضان کې غټ کارونه دا دی اصل کې اصل خبره دا ده چې ته د خپلې خولې نوڼې راوالې بل لی ورکې بل لی ورکې ځان وږې پرېږدي اصل عمل دا دی زما وروڼو دې ته عمل ویلی کېدلی شي دا به ستا په ایمان دلالت کوي دا به ستا په محبت د الله په محبت د رسول باندې به دلالت کوي چې واقعي حدیث کې د الله سره محبت دی رحم به کوو پر دې خلکو باندې زما وروڼو یو شان به نه ټول خلک ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ای خلک رحم وکوئ په هغه چا باندې چې په دې ځمکه کې دي تاسو باندې به هم رحم وکړي هغه څوک چې هغه په اسمان کې دی درخواست تا کومه چې خپل ګاونډ کې په خپل علاقه کې غریب سړی خپلې دروازې ته مه مجبوره کوئ چې ستا او زما دروازې ته ودرېږي مې مجبوره کوئ موږ به په خپله هغې له وړو انشاءالله تعالی الله رب العالمین دې زموږ